د کابل پوځي روغتون کې د چاودنې له امله 23 کسان وژل شوي. اسلامي دولت نومي ډلې یې مسؤلیت منلی. سلام او وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ. په کابل کې د سردار محمد داود خان پر 400 بستریز روغتون د پروني برید مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې منلی چې لږ تر لږه 23 کسان پکې وژل شوي او تر 50 ډیر نور پکې ټپیان شوي دي. یوې سرچینې بي بي سي ته وویل مړو کې ملکي خلک او طالبان شامل دي. سرچینې وایي په وژل شوي کسانو کې د کابل د قلو اردو قمندان مولوي حمدالله نورزی هم شته چې د اګست پر 15 کابل ته د طالبان له ننوتو وروسته تر ټولو مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوت او د ولسمشر د میز تر شا کېناست. ملګرو ملتو دا یو بوږنوونکی برید بللی او غندلی دی. د افغانستان لپاره د دې ټولنې استازی یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هغه بریدونه چې روغتیایي کارکوونکي او ولسي وګړي پکې نښه کیږي له بشري حقونو د بشرپالنې له قوانینو سرغړونه ده. په وژل شوو کې هغه طالب قمندان هم دی چې د ولسمشر غني د حکومت د پرځېدو په لومړیو ساعتونو کې له خپلو وسلوارو سره ارګ ته ننوتی و. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي بي بي سي ته وویل داعش وسلوال د روغتون په دروازه کې له یوې چاودنې وروسته روغتون ته ننوتي وو. ښاغلی کریمي وایي طالبانو 4 بریدګر په ډزو ووژل او یو یې ژوندی نیولی دی. پر سردار محمد داود خان روغتون د ډاکټرانو په جامه کې وسلوالو په 2019 کال کې یو برید کړی و او له 10 ډیر کسان یې وژلي وو. په هغه برید کې نږدې 50 کسان ټپیان شوي وو چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې منلی و. له دې مخکې د اکتوبر لومړیو کې د پلازمینې مرکزي عیدګاه جومات کې د یوې چاودنې له کبله 8 کسان ووژل شول. د هغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو له پیښې وروسته طالبانو وویل د پلازمینې کابل په خیرخانه مینه سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې پر یو مرکز برید کړی او د عملیاتو په ترڅ کې د یادې ډلې 3 کسان د خپلو باروتو په چاودنه کې وژل شوي دي. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او که مو زموږ چینل نه وي در سره سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب او د بیل نشان کېکاږئ چې زموږ کره ادبي او ورزشي معلومات تاسو ته پر وخت ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا